ورور ته او ټولو ملګرو ته دا همت ورکړي چې د یو اتفاق د اتحاد کار وکړي انشاءالله چې زه ورسره شخصا یا زما ملګري سره ولاړ یم چې هر کار د افغانستان او د افغانانو دپاره وي موږ بالکل سر په سترګو ورته ولاړ یو. خلکو بیا دا خو کړی وی چې دغه ته دغه یو څو کسان ناست وو د MP او کونسلر د دې مخکې یو څو خبرې ما کړی وې چې د دې دا غوږونه مې خلاص کړی وو خو خبر نه وم چې دا ویډیو پیغام د ویډیو تصویر خبره دا ده چې موږ او تاسې افغانان باید د اتفاق اتحاد په وجې تباه و برباد وي. زموږ او تاسې هغه اساسي موضوع چې ده هغه بې اتفاقي ده. موږ او تاسې چې د په اتفاق هېڅ مشکل نشته. دغه کمیونټي یا دا دغه موږ او تاسې باید هر یو افغان چې بل افغان ګورو داسې ستړي مشو ورسره کړو داسې یو بل ورسره ورغاړه وکړو چې شل کاله ورسره انډیوالي کړي چې هغه د افغانستان د هر څه سره تعلق ساتي. نو انشاءالله زموږ او تاسې یونټي او اتفاق او اتحاد به راځي. افغانانو وروڼو د موږ او تاسې ګورو د نړیوالو نه ځکه یونټي یا دا کاشکې بیا زموږ لاړه خبره تېره کړه خو ډېر په زړه کې زه خبره نه پرېږدم تاسو ته معلومات یې زما شک نشته شلتاولي دی ټوله معامله موږ ته دغه نړیوالو جوړه کړې ده. په سر کې امریکا ده ورپسې برطانیا ده. خر هماغه خر یې کته راته بدله کړې موږ ته دا خر بدل کړه تباه و برباد یې موږ ته ګرمانه پنځه څلوېښت کاله وشو په وینو کې اخته یو د ډوډۍ درک هم نه لګي. موږ هم انسانان چې غواړو موږ هم یوازې په دې خبرو لغلي چې باید موږ MP وي که کونسلر وي که هر یو وي باید دې حکومتونو سره خبرې وکړي چې زموږ په وړاندې موږ کوم ګناه کړې چې دا ډول بدا په موږ راغوستې. هر یو نظام چې تاسې راځي په افغانستان کې بدلوئ د هغې شرط تاسې ناست باید موږ د دې MP دې کونسلګرانو ته ټولو ته دغه دې خبرې وکړو چې ټوله معامله د تاسې جوړه کړې ده. نو خبره دا ده چې زموږ په دغه وخت کې دا خدای چې دنیا سپوږمۍ ته وخته پوره ترقي ده پوره پرمختګ دی زموږ افغانستان کې په بورکو کې زموږ خویندې میندې د یو وخت ډوډۍ لپاره راځي دغه ډوډۍ نشته دی. دا څومره د شرف خبره ده دا څومره د افسوس خبره ده او دا چا دا معامله جوړه کړې ده نړیوال په سر کې امریکا ورپسې برطانیا. باید په دې باندې موږ وکړو دې MP د دې کونسلګرانو د دې وزیرانو سره موږ وکړو چې هلته دغه لوبه شته ټوله ستاسې ده. موږ تباه و برباد کړو یو فیصد یا 5% خلک موږ راغلي وروسته موږ فامیلونه لرو بچیان لرو وطن لرو. موږ قرباني راغلې چې دا 15 کاله وروسته موږ باندې دا عمل شروع کړی دی. نو خبره دا ده چې تاسې هر کله او زه بیا تاسو ټولو ته وایم وروڼو زه یو عدیل نیکان سره یم زه یو عدیل لیکوال سره انشاءالله خبرې ما په فیسبوکونو کړي زموږ الحمدلله کوئی خلک شته دی په دې افغانانو کې باید تاسې راشئ میډیا ته ټویټر ته نورو ته په دې باندې تاسې کار وکړئ. تاسې ډېر ښه استعدادونه مه هېرېږئ. اته کاله وشو ما د خلکو سره دا پلانې به دې مخکې بستارې به دې مخکې بیخي دا فکر نه کوي چې راغلی ټول زمانه مخکې مړ شو ولاکې یو موږ مړ شو د وطن لپاره رښتینې مبارزه وکړو. دغه اوس دغه زموږ پیسې نیولي امریکا دغه چې د MP ته ما ویلې چې امریکې شرم ته نه لري د افغانانو پیسې دې په بینک کې اچولي ته څنګه سوپر پاور چې زما پیسې راوړې دلته د زما د افغان ملت پیسې نیولي. باید تاسې د افغانستان په حقیقتونو خبرو وکړئ. اصلیت وایي چې موضوع څه شی ده دا جنګ ته چا راورکړی که موږ دا جنګ به نه بس کېږي که تاسو وایئ دا وایي څوک نه کوي د جنګ اوس روان دی په کوم تاسو وګورئ زموږ افغان په وطن کې هندوان سیکان چې یو داسې په افغانیت وایي کړه په وطن وایي کړه پرون وګوره په دوباره راغلی په دوباره کې هم ولدي نو دا مسله نور چې روانه ده د دې د بندېدلو لپاره په کمیونټۍ جوړول چې هر څوک جوړوئ تاسې باید دغه سره میټینګونه وکړئ دغه پوه خلک دغه مسلکي خلک دغه ټول دې خلکو ته مې وویل چې د خدای په رحمت موږ څنګه چې سعودي ژوند کوي موږ هم ژوند کوو څنګه چې دوبۍ ژوند کوي موږ هم ژوند کوو څنګه چې دا قطر ژوند کوي موږ هم داسې ژوند کوو. موږ هم الله پیدا کړي چې څنګه کاله شو موږ تباه و برباد کړو نه مو راځي مهربانه خویندې په ژوند کې نه مو بچیان خوندي دي هېڅ شی زموږ او تاسو د سم روان نه دی. نو د دې لپاره موږ ډېره د موضوع سیاسي ته لاړه نه شي وړه مې ډک غوښتلې چې دغه خلکو ته خبرې وکړم او دغه حقیقتونه ورته ویم او هغه بیسیک چې زموږ او ستاسې هغه اصلي مسله چې دا دغه ده چې زموږ او ستاسې نړیوال چې دي زموږ ګزار وکړي دا شاته وځي ګزار وکړي دا شاته وځي دا باک ثابت دی که زموږ رایټ یو ډوډۍ او دا دی ډوډۍ بېله به موږ نه راپاته ده دا 15 کاله په افغانستان کې دا پیسې څوک ورکوي بغیر پیسو جنګ کېږي کارتوس څوک ورکوي بغیر کارتوس جنګ کېږي ټوپک څوک ورکوي بغیر ټوپکه جنګ کېږي دا د کوم ځای نه راځي دا افغان نه خو نه راوړي خو همدغه داسې نړیوال په وطن کې یو مرکز هم درکولی. د دې لپاره افغانانو په اتفاق اتحاد سره کار کوو. الله تعالی دې رحمت وکړي
اتفاق اتحاد خبره یې موږ هر حاضر یو د رحمت غوندې موږ ته الله تعالی یې موږ ستاسو په ګران وطن افغانستان کې سوله امن راولي الله تعالی یې زموږ ستاسو اتفاق اتحاد نصیب کړي دا کار به کوو چې هر یو افغان ورو داسې پرې نه شو ورسره کوو چې شل کاله مخکې دوستي ده که هغه عربي که تاجک وي که ازبک وي که هر یو افغان سره د افغانستان د یووالي اتفاق لپاره به کار کوو دغه برطانیه چې جوړه ده دا یو انګریزان دي فرانسه چې جوړه ده یو فرانسوی دي امریکا چې جوړه ده یو امریکایی دي عرب دي یو عرب دي په دغه شان موږ تاسو د خپل ملت خپل افغانان په یو اتفاق او یو سره کېنو الله سبحانه وتعالی جوړه وته مې نیولې وه جهاد مې کړو که زما نه په خبرو کې نن سره ردي شوي او په خدای کې وکړه چې د وطن د خبرو نه علاوه مې که یو شي کې بل مقصد وي او په خدای کې وکړه که